بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو مینوالو، امید لرم چې روغ او جوړ به. نن درته یو خوندوره غوندې قصه کوم چې هغه په مور او پلار باندې ده. مور او پلار د خپل بچي ازموي، دې باره کې قصه ده، نصیحت ورته کوي. پخوا زمانه کې یو دور کې ښځه او خاوند یو فیصله وکړي چې زموږ دا درې زامن دي او دونه عمر تیر شو او دوی باندې موږ یو امتحان ورچو. دوی مونږ ګورو چې دوی کې هوښیار څوک دی چې ماسخوتن شي او دا درې واړه بچي راوغواړي، دوی ته وایي چې تاسو باندې مونږ درنه یو تپوس کوو او که په دې شرط دغه کې څوک مخکې شو نو انعام به وله ورکړو. هغوی ورته صحیح ده، درې امرودان وله ورکړي او چې شپه تېره شي سبا سهار شي او دا ورته ووایي چې دا به تاسو په هغه ځای کې وخورئ چې هېڅ څوک هم پکې نه. وایي صحیح ده. دا یو ورور یې لاړ شي چېرته په دشته کې وخوري، خوش ځنګل کې چې ما څوک ویني. دا دویم ورور یې لاړ شي چېرته زوړ کور کې دغه وخوري، دا امرود چې ما څوک ویني، هغه هم څوک ویني. دا دریم ټوله ورځ وګرځي خو دې ته داسې محفوظ ځای معلوم نه شي چې دی پکې د الله پاک نه پټ شي. کور ته درې واړه راشي، دوه ورته پلار دې تپوس کړي دوه نه چې تاسو خوړلی دی. هغه یو ورته چې ما دغه شان یو دشته کې خوړلی، بل ورته چې ما زوړ کور کې خوړلی دی. د دریم نه تپوس کړي چې تا ولې نه دی خوړلی. هغه ورته وایي چې ما ځکه نه دی خوړلی چې دوی خو د انسانانو نه یره غوندې وکړه، د دوی خو دا خیال وکړو موږ ته د پلار ویلي چې تاسو بس انسانانو نه یې پټ وخورئ. که ته د انسانانو نه پټ وخورې نو الله پاک خو دیني که نه. نو وی ما ته داسې ځای معلوم نه شو، زه ټوله ورځ وګرځېدم، ثابته ورځ وګرځېدم، هر ځای ته ورغلم خو ما داسې ځای محفوظ ونه لیده چې په هغې کې زه د الله پاک نه پټ تا دغه وخورم. لهذا ما دا نه شو خوړلی، پټ پې زه څنګه خورم. نو په دې کې دا یو نصیحت پروت دی چې هر مور او پلار له پکار دي چې په خپلو بچو یو امتحان ور واچي، دوی وګوري چې دوی دماغ کم سیټ ته دي. نو دغه یو ویډیو مې ستاسو دپاره جوړه کړې وه او زموږ چینل سبسکرایب کې د نورو ویډیوګانو دپاره او لایک ورکړئ. سلامونه منظور کړئ.